دوستانو، کوم نجلۍ چې د خپل پلار او مور د ورونو عزت نه کوي او خبره یې نه مني، د مشرانو خبره نه مني، بیا به خپل ځان به د خپل لاسه رسوا کوي. تاسې راځئ په دا ویډیو کې سره وګورو. چا به راسره زنا وکړه په 100 روپۍ، چا به راته وي 200 روپۍ در کومه. الله اکبر. نو بیا د دې کاکا زنا به در سره وکړه. زنا به راسره وکړه. سو ستا عزت یې خراب کړ. ډایرکټ زما عزت یې خراب کړلو. اول کې ورسره یو د درې ملګري نور هم ورسره هم وو. نو هغه درېو ملګرو هم ستا عزت خراب کړو. او جي نو بیا چې سار شو بیا څه وشو؟ بیا زه په وخلو ټکولو بیا زه روکاږلم دا کسې نه. ما ته وی شاباسه وي ته اوس ویسو کې ښه وي چې ته څوک یې او هلک درنه لاړو. هلک رانه لاړلو. سلامونه ملګرو، خالد جان یم او تاسو ګورئ دا وخت زما د فیسبوک پاڼه. پېښور کې موجود یم جي. واقعیا ډېره عجیبه غونته کېده. یو ورور را سره رابطه وکړه چې ته راشه. یوه جینۍ ده چې هغه راغلې ده او زمونږ کره مثال پناه اخیستې ده د ډېرو ورځو نه. زمونږ کره پاتې کېږي. وایي چې دا خبرې لږې غونته ایکسپلین کړو. کو مثالو سبا 2-4 کسه یا څه خبره شي نو چې زمونږ الله ته هم غاړه ازادۍ او هغې ته مو هم دغه کیسه سره شریکوم. السلام علیکم خورې. وعلیکم سلام. څنګه طبیعت دې ښه دی؟ او شکر دی. د کور نه کله راوتې؟ د کور نه په دسمبر کې. دسمبر کې تقریبا 6 میاشتې وشوې. او جی. ولې راوتې وې د کوره؟ هغه بس یو هلک سره راوتې ومه. هلک سره د یارانه وه؟ او په موبایل باندې؟ او څنګه جوړه شوې وه؟ هغه بس ګاونډی مو. ګاونډی مو. او نو تعلق دې ورسره څنګه جوړ شو؟ تا ورته لومبې میسج کړو که هغه درته کړو؟ هغه راته کړو. هغه درته میسج کړو؟ او جی. سیو یې درته؟ مینه در سره؟ او مینه در سره کومه. نو تاسو وایئ چې صحیح ده. او نو څونه وخت دې ورسره دغه تعلق و؟ یاره زما ورسره 2 کاله. 2 کاله؟ نو دا راووتې ورسره د کوره څنګه؟ نو راووتم بس ځکه چې اعتبار مې پې و. هغه اعتبار بس مات کړلو. 2-3 ملګري ورسره نور هم ورسره وو. زما عزت یې تار کړلو. هغه نور ملګري هم ورسره هغه وکړو او بیا 2 شپې زه استعمال کړم. بیا په وخلو ټکولو زه یې روکاږلم. او د کوره یې روکاږلې؟ او نه تا ته یې چې وي چې راځه ځو نو ته پسې د کوره ورسره راووتې د ورځې که د شپې؟ د ورځې. د ورځې. او د ورځې چې ورسره ته راووتې نو ده ته چېرته بوتلې؟ دزه جي زه پېښور کې یو ځای هلته کې بوتللم. او پېښور کې یو ځای ولته کور مور او یو کور ته یې بوتلې؟ او جی. نو بیا چې کور ته یې بوتلې نو نکاح میکا یې ونه تړله؟ نه ما ډایرکټ ستا عزت یې خراب کړ؟ او ډایرکټ زما عزت یې خراب کړلو. اول کې ورسره یو د 3 ملګري نور هم ورسره هم وو. نو هغه 3 ملګرو هم ستا عزت خراب کړو؟ او جی. نو بیا چې سار شو بیا څه وشو؟ بیا زه په وخلو ټکولو بیا زه روکاږلم دا کسې نه. ما ته وی شاباسه وي ته اوس ویسو کې ښه وي چې ته څوک یې او هلک درنه لاړو؟ هلک رانه لاړلو. نو هلک ته اوس پېژنې؟ او نو ته بیا هغه هلک پسې یا کور ته ولې نه تلې یا خپل کور ته ولې نه تلې؟ نو زه په کومو سترګو زه اوس لاړه شمه کور ته؟ او مور پلار رونه خویندې در پسې څه درک لګي څه خبرېږي؟ نه جي زه خو لا نه خبرېږم او څه درک لګوي نو هغې نه ښه. نو چې د هلک نه ده د کوره راوویستې نو بیا څه چلو شو؟ نو بیا یو هفته په سړکونو بیا ګرځم. کله پوډریانو سره ومه او کله بچې چا به راسره زنا وکړه په 100 روپۍ، چا به راته وي 200 روپۍ در کومه. الله اکبر. نو بیا د دې کاکا زنا به در سره وکړه؟ زنا به را سره وکړه. او بیا راته د دې کاکا د چې کوم ښځه که نه کور والی چې نو هغه راغله نو هغه ماته وی که نه وي چې څه نوم دی ته دلته څه کوې؟ ما ناسته یم بس درک مې نشته دی. نو هغه راته وی چې راځه ما سره شه ما خور یې. بس ما هم ورته خور د ښځې درته ویل؟ د ښځه راته وویل وي زما خور راځه وي زه به خپلو خویندو په شان ساتم. او دلته کې زه په یو عزت کې زه ناسته یم. دلته ما 6 میاشتې وشوې ما ته دغه ما ته څه کمي ما ته څه نه ده محسوس شوې ځکه ښه په عزت کې زه ناسته یم. زه ښه سیف یم. دلته دې 6 میاشتې وشوې؟ او دلته مې 6 میاشتې وشوې. نه خورې زه دا وایم کور ته نه ځې اوس؟ نه. ولې نه ځې؟ په کومو سترګو لاړه شمه؟ نه ته څه وایې که کور ته لاړم نو لکه هغې به تا ته څه ووایي؟ خود ولې نه؟ مړه به دې کړي؟ ولې نه؟
ما مشروریان دي. نو تا چې دا دومره غټ قدم اوچتو نو تا دا سوچ نه کوو چې یاره لکه دا زه څه کوم؟ څه ووایم. او دا شپږمه میاشت دی چې ته کور نه راوتې؟ او جی. اوس که مونږ د سړي شو کور ته د بوزونو ځې؟ نه ما به مړه کي. نه ځې؟ نه. او دلته خوشحاله یې؟ ولې نه، ښه خوشحاله یم. دلته چې د شپږو میاشتو نه پاتې کېږي چې درته غلطه خبره یا وغیره یا څه داسې څه راغلي؟ نه جی بالکل هم نه. زه دلته هغې زه خپلو خویندو په شان ساتلی یم، لکه څنګه چې خلک خپل سکه خور چې سره څنګه چې ساتي هکه شانتې هغې ما ته مینه راکړې ده او زه ښه سیف یم. داسې ما ته خبره ما ته اوسه پورې څه نه ده راغلې. نو که دلته رشته مشته در پسې راشي نو واده کېږي چې د دې کور نه د دې واده کړي؟ نو واده خو زما ورته څه سوچ مې نشته دی، نه زه کومه. ولې؟ ځکه نه چې داسې ښځې سره به څوک مطلب چې عزت یې تار شي نو دې ښځې سره بیا څوک کوي واده؟ ته څه وایې چې ما ته اوس څوک واده ته غاړه کېنږدي؟ نه زه ښځې ته څوک غاړه خو نه ایږدي. د دې کور والا درته ویلي دي چې یاره واده به درله کوو یا رشته مشته؟ هغه خو ما ته وایي چې مطلب او هغې ته دا ویلي چې زه د مور له بوزم یا د پلار له بوزم؟ ولې نه هغه ورته څه وی؟ نو ما ورته ووایي چې هغه زه نشم تللی، ما به مړه کي. مړه به دې کي؟ لکه کور ته اوس خپل ته په یو حالات هم نه ځې؟ نه ځمه. او واده ته که مثال واده کېږي نو هم د دې ځای نه به واده کېږي؟ نو زما خور که په دې که په رشته که مطمئنه وي او که هغې نو زه به د هغې مرسي ده. لکه ستا مطلب دا دی د دې کور والا تا ته خور وي، که دې هر څه فیصله وکړه یا ده وکړه تا ته منظوره وي؟ ما ته منظوره ده. خپل کور ته په یو حالات هم نه ځې؟ نه ځمه. دلته خوشحاله یې؟ خوشحاله یې. جامه جوړه پیزارو هر څه درله کوي؟ هر څه چای روټۍ هر څه. څه کمې خو درته نشته؟ نه نشته دی. اوس هغه هلک چې کوم تا سره دا تعلق ناجایزه او ته وایې چې زه یې د کوره راوویستم، هغه هلک کور او هر څه تا ته معلوم دي؟ او جی. نو تا ته پته شته چې د هغې کره پته لګېدلې چې زمونږ زوی جینۍ تښتولې یا خو یا دی خو؟ ما ته څه پته نه لګي خو هغه ته تا به د پلار په کور د ده سره په موبایل خبرې کولې؟ او جی. نو تا باندې مور پلار یارونه نه پوهېدو؟ نه. او موبایل د سره کوم ځای و؟ موبایل چا درکړو؟ موبایل بس خپل د کور موبایل. د کور موبایل. نو ستا مور یا ستا ورونه دا ټول پوهېدل نه چې یاره مثالو د زمونږ د لور دا موبایل غلط استعمالي؟ نو جی نو هغې به څه پوه شوي یو. تا به په پټه؟ ما په پټه خبره کولې. عمر به دې څومره؟ عمر زما 16-15 وي. 16-15 عمر کې ته دومره کاتې کولی شي؟ لکه دا خو 16-15 خو زه وایم چې بیخي ماشوم یا خو په څه پوهېږي نه. بس هسې په دې خپله غلطۍ ستومانه یې داسې چې د سره شوي دي؟ ولې نه ډېره زیاته پې ستومانه یم. داسې به څوک لکه چې وکړي مثال دا وخت به دنیا پیغلې ستا دا ویډیو ګوري او کمې پیغلې داسې خپلو تورسرو ته خپل عزت ته نه ګوري، د چا سره خبرې کوي، نو دا ښه ده یا ښه نه ده؟ نه ده ښه. نه ده ښه؟ نه بالکل نه ده ښه. انجام یې ښه یا غلطي؟ غلطي بالکل غلطي. رور څنګه طبیعت دې ښه دی؟ دا ستا کور والا راوستی؟ او دا زما کور والا پېښور په سړک باندې ګرځېده، هغې راوستی. څومره وخت یې ده کار وکړی؟ 6 میاشتې وشوې. 6 میاشتې وشوې. دې ته تا ویلي دي چې زه دې کور ته بوځم؟ دا خو زما کور والا راوستی و، زه ورسره نه وم. ستا کور والا ورته ویلي چې پلار کره دې بوځم؟ ویلي دي ډېرې ورته ویلي. دې ورته څه ویل؟ دې ویل زه نه ځم، ما به مړه کړي. لکه ما به مړه کړي. نو دا دلته خوشحاله ده؟ ډېره زیاته خوشحاله. موږ ورته داسې ګورو لکه د خپلې خور. دا راته ووایه دا چې ستا ښځې راوسته نو تا ورته څه ویل چې دا څوک ده یا کوم ځای نه کیسه یې درته وکړه؟ ما ورته دا څوک ده یا دغسې په سړک ګرځېده وایي چا راوښکې وه، بس ما ګاډي ته راوخېژوله را مې وسته. نو دا راته ووایه دا خو د دلته نه ځینه دا وایي چې زه دلته خوشحاله یم، نو دا به تر کومه دلته؟ موږ دلته راوستې زه داسې ورته ګورو لکه د خپلو بچو او د غلطو کارونو هم دغه کړې ده، او چې کله قسمت کوم ځای کې شوي هلته به یې واده کړو او بس دلته ښه خوشحاله ده. د خپلو بچو په شان ورته خپلو بچو نه ورته زیات ګورو، خیال یې ساتي؟ زیات خیال یې ساتو. زما کور والا هم ډېر خیال، جامې پیزار هر څه وله کوي. لکه ته څه وایې که ښه رشته راله نو ور به یې کړو؟ ور به یې کړو چې ښه رشته وي او چې ښه صحیح ځای وي. صحیح. صاحبه دا ماشومه ګلالۍ
د یو الګ په خبرو کې رااله، تیر وته او د کور نه راووته. عزت یې هم تار تار شو، د کور نه هم خلاص شو. په کور کې به د مور پلار سره هم غمي، د رونو خويندو سره به هم غمي چې زمونږ لور خور چرته لاړه. صحیح ده. نن راغلی دا او دلته په پیښور کې د یو چا کره ناسته ده او پناه یې اغستې ده. هغې وایي چې مونږ ورته د خپلو بچو غونته ګورو. کال یې وکړو چې تاسو راشئ او په دغه بنیاد باندې دا پروګرام ریکارډ کوو چې د دې خورکۍ نه په خپله بیان والی چې مونږ ورته ویلي دي چې خپل کور ته دې لیږو، با عزته دې لیږو. صاحب هغه وایي چې ما به مړه کي او زه به کور ته په کومو سترګو ځم، ما چې څه کړي دي نو زه دلته کې ناسته ښیمه. د دې پروګرام مقصد هم دا و چې دی د خپل سیډ نه دغه خپله زه به ووایم هغه یو خپله ذمهواري پوره کوي چې صاحبه مونږ دې ته بلها پیرې زما کور والا ما په خپله دې ته مینت وکړو، خو دا وایي چې زه کور ته نه ځم او په لاره کې به راسره خلکو دغه زیاتي کول، چا به 1500 روپۍ راکړي، چا به 1000 راکړي. اوس چې کوم دی نو دلته باعزته ناسته ده او که رشته راله نو مونږ به ورسرې ګو. هغه تورسرو له دغه یو پیغام ورکوم چې د خپل کور نه د درشل نه قدم بهر دی نو لږ سوچ کوئ چې سبا مونږ د دې درشل نه خوځو، خو په دې درشل به مونږ واپس راشو یا نه. مننه، خوشحاله او بریالي اوسئ.